السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم. څنګه یې تاسو ټول؟ هیله ده چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یئ. موږ هم شکر دی ښه یو. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو سره د یکشنبې ورځې روټین شریک کړم. نو هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه مو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او لایک او شیر مو هم هیر نشي. زموږ خواته خو د یوه هفته کې چې مکتب رخصتیانې شروع شوي. د ماشومانو خو مزې دي. اوس څوک ورته نه وایي چې هلکه کورنۍ کارونه وکړئ، سبق وایئ، نو ارام موډ کې دي. نو میندو ته کار لږ ډېر شو. الله دې موږ تاسو ټولو ته همت راکړي. په دې ویډیو کې مې غوښتل تاسو سره د یکشنبې روټین شریک کړم. تېر یکشنبې مې سهار ناشته کې روغني ډوډۍ پخه کړم. هغې دپاره مې اول ټول لازم مواد تیار اندازه کړ او یو څنګ ته کېښوده تر څو بیا کار مې زر زر خلاص شي او هر څه په ارامه سره تېر شي. نو اول مې بیا ورته اوړه وغږه. هغې دپاره مې یو کاسه کې خمیر مایه او 2-3 غټې قاشقې په اندازه نیم ګرم اوبه واچولې او سره ګرم کړل. بیا مې یوې پیالې یوه برخه غوړي چې تقریبا 5 غټې قاشقې په اندازه کېږي دا پکې واچول. یوه دانه هګۍ، 3 قاشقې بوره، نیمه کیلو اوړه، یو غوړه قاشقه مالګه، 200 ملي لیټره چې تقریبا یوې پیالې نه لږ کم شیدې کېږي دا مې هم پکې ور اضافه کړل. البته شیدې مې یو دم نه بلکې کم پکې ور ګډې کړې او یو نرم غوندې اوړه مې وغږه. ورپسې مې بیا دا اوړه 2 ځایه تقسیم کړ او پیړۍ مې ترې جوړې کړې. یوه ټوټه مې بیا پرې واچو. تقریبا 1 ساعت دپاره مې استراحت وکړ چې دا اوړه ورسیږي. یو ساعت بعد مې اول داش په 200 درجې سانتیګریډ باندې تیار چالان کړ چې ګرم شي. بیا یوه دانه پیړۍ راواخیستله او هواره مې کړه. څنګونه مې ورته نسبتا ډبل پرېښوده. د دې په سر مې بیا د کیک ډیکورولو والا کوم لوښی چې وي هغې سره دغسې یو اسانه غوندې ډیزاین جوړ کړم. د دې دپاره چې ښایسته او جلاداره رنګ وباسي نو د یو هګۍ زیړ او یوه غټه قاشقه شیدې مې سره ګډې کړې. د دې ډوډۍ په سر مې بیا ووهم. په آخر کې مې بیا لږ کونځلې او سیاه هم پرې واچوه. داش خو تیار ګرم و نو دا مې بیا پکې تقریبا 15 دقیقو دپاره پخه کړه. تر څو چې دا یوه پخېدله نو زر مې دا بله هم جوړه کړله او د سهار ناشتې دپاره مې باقي شیان هم تیار کړل. روغني ډوډۍ سره هګۍ هېڅ خوند نه کوي نو همدې دپاره هېڅ مې پخې نه کړلې. پنیر مې میده کړ. ماشومانو ته مې ډونټ او کروسان، تازه میوه د هر څه تیار اماده کړل. چای مو راڅکلی نه و چې پلان مو جوړ کړ چې د چک هېواد ته لاړ شو. د یکشنبې په ورځ دلته اتریش کې هر څه بند وي نو دا ورځ ډېر خسته کوونکې وي. نو همدې دپاره کله ناکله همسایه ملکونو ته ځو یا چک یا سلواکیا ته چې هلته یکشنبې په ورځ هم هر څه خلاص وي. چې دوی دواړو ته ویانا نه تقریبا 1 ساعت لاره وي نو کله ناکله سودا هم هلته اخلو او ساعت هم تېروو. البته موږ عموما همدا یکشنبې په ورځ چې زړه مو په تنګ شي نو بیا چکر ته ځو. نو تر ماښامه همالته وو. بیا نو راغلو کور ته. چې بیرته کور ته راغلو نو وخت کم و. حیرانه ومه چې څه پخه کړمه. بیا مې نو د ماشومانو د خوښې او بېحده اسانه دغه مکروني جوړ کړ چې دا د ماشومتوب نه زما د خوښې خواړه هم دی. دا ډول مکروني به مو ډېره خوښېدله او موجانې مې چې دا مکروني پخوله نو ټول به ورته ډېر خوشحاله وو. دا یو داسې ریسیپي ده چې 15 دقیقو کې کولی شئ جوړ کړئ او بېحده خوندوره راځي. دوستانو تاسو هم د مکروني وړوکیتوب کې خوړلی که نه؟
نو کومنټ کې راته خپل د وړوکتوب یادونه تازه کړئ او راته ولیکئ چې چا دا ډول مکروني خوړلی. د دې مکروني جوړولو دپاره مې اول جوش اوبه او مالګه دې کې واچوو، بیا مکروني هم پکې ور اضافه کړم او تقریبا 10 دقیقو دپاره مې جوش کړ چې دا نرم شي. دا مې بیا چاڼ کړ یو څنګ ته کېښودم. د دې مکروني قورمې جوړولو دپاره مې اول 2 دانې رومیان او 2 پلې اوږه په مکسر کې واچوو او مکس کړ چې میده شي. بیا مې یو کړاهي په منقل کېښوده، 4-5 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې پکې واچوو، پرې مې ښوده چې ګرم شي. ورپسې مې بیا همدا میده شوي رومیان او 5 غټې قاشقې په اندازه قوطي والا رومیان هم پکې واچوو او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړ چې د قورمه برابره شي. دوستانو ما سره تازه رومیان فقط همدا 2 دانې وو، نو ځکه مې قوطي والا رومیان هم وکارول. کنې دا ضرور نه وي چې 2 ډوله وکاروئ، تازه رومیان کافي وي او قوطي والا رومیان ډېر مه کاروئ چې بیا قورمه ډېره خوندوره نه راځي. ورپسې بیا د قورمې کې د ضرورت په اندازه مالګه او مساله دار مرچک هم واچوو. لږ مې نور پخه کړ، بیا نو قورمه تیاره شوه. دا یې بیا منقل نه لرې کړ، یو څنګ ته مې کېښوده. ورپسې بیا د مستو مخلوط هم ورته جوړ کړ. هغې دپاره مې 5 غټې قاشقې په اندازه مستې، یو پلی اوږه مې میده کړ پکې واچوو، مالګه، یو وړه قاشقه وچه نعناع مې په کاسه کې واچوو، سره ګډ مې کړ. دا چې مستې کلکې وي نو 2-3 قاشقې اوبه مې هم پکې واچولې چې صحیح سره مکس شي. زما دې مستو کې وچه نعناع ډېره خوښېږي، نو همدې دپاره مې لږه ډېره واچوه. که تاسو نه خوښېږي یا لږه واچوئ یا هم بیخي پکې وانچوئ، چې هر رقم مو خوښېږي کولی شئ هماغسې وکړئ. مستې چې تیارې شوې بیا مې نو زر ویستلو ته یې شروع وکړه. لوښي کې مې اول د مستو مخلوط نه لږ واچوو، لږ مې وساته، بیا یې مکروني واچوو، ورپسې مې بیا دوباره د مستو مخلوط نه پرې واچوم، بیا مې د رومیانو قورمه هم پرې واچوله. په آخر کې بیا لږ نور وچه نعناع او تازه دڼیا پرې واچوله. بیا نو دا چټکه رسیپي تیاره شوه. د خوند نه خو هېڅ پوښتنه مه کوئ چې دا څومره خوندوره راغلې وه. نو دا به دوستانو یو اسانه او چټکه رسیپي دي چې دا سره مې هم شریکه کړله. که تاسو هم کله ناکله وخت نه لرئ او غواړئ یو اسانه غوندې رسیپي امتحان کړئ، نو دا کولی شئ جوړ کړئ. دا یو داسې رسیپي دی چې د ماشومانو هم ډېر خوښېږي. نو دوستانو دا به د یکشنبې د ورځې روټین بلاګ هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که خوښه شوې نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. په ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. الله پامان.